بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سیوم در حروف غیر عامله و آن 16 قسم است. د خاتمه په ابتدا کې علامه صاحب دا خبره ذکر کړې وه چې خاتمه کې 3 فصلونه ذکر کیږي. تر دې پورې د 2 فصلونو وضاحت وشو چې په اولنی فصل کې توابع ذکر شول، په دوهم فصل کې بیان د منصرف او غیر منصرف شو. اوس د دې ځینه علامه صاحب 3 فصل ذکر کوي د خاتمه چې اخرنی فصل دی، او په دې فصل کې به علامه صاحب بیان د حروف غیر عامله وکي. نو علامه صاحب فرمای فصل سیوم در حروف غیر عامله. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نو اخلا تر روان پنجم حروف تحزیز تر دې پورې شپږ خبرې بیانول دي، شپږ خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دې په دې دریم فصل کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به وکي. دوهم نمبر خبره د حروف غیر عامله او تقسیم به درته وکي. دریم نمبر خبره د حروف غیر عامله چې کوم اولنی قسم دی چې حروف تنبیه دي د هغې تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د حروف ایجاب تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د حروف تفسیر تعداد او مصداقات به ذکر کی. شپږم نمبر خبره د حروف مصدری او تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو نننی سبق مشتمل په دې شپږ خبرو باندې دی. اول نمبر خبره څه وه؟ اول نمبر خبره دا وه چې په دې دریم فصل د خاتمې کې څه ذکر کیږي د هغې تعین. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره فصل سیوم در حروف غیر عامله. علامه صاحب فرمایي په دریم فصل کې حروف غیر عامله ذکر کیږي. د حروف غیر عامله او څه کیږي؟ وضاحت او بیان. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي فصل سیوم دریم فصل دی در حروف غیر عامله په بیان د حروف غیر عامله کې. وان 16 قسم است. دوهم نمبر خبره څه شی وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د حروف غیر عامله او تقسیم به درته وکي. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي وان 16 قسم است. علامه صاحب فرمایي حروف غیر عامله دا په 14 قسمه باندې دي. څو دانې دي؟ 14 دانې په 14 قسمه باندې دي. وان 16 قسم است. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي وان 16 قسم است او هغه په 14 قسمه دي. اول حروف تنبیه. دریم نمبر خبره څه شی وه؟ دریم نمبر خبره دا وه چې د حروف غیر عامله او د اولنی قسم چې حروف تنبیه دي د هغې تعداد او مصداقات به ذکر کی. نو دا دریم نمبر خبره چې د حروف غیر عامله او اولنی قسم دی علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره والحروف تنبیه وان سیست. علامه صاحب فرمای حروف تنبیه 3 دي. حروف تنبیه څو دي؟ 3 دي. اول الا، دوم اما، دریم ها. صحیح شو؟ دا دریم نمبر خبره چې د حروف تنبیه تعداد او مصداقات. حروف تنبیه څو دي؟ 3. اول څه دی؟ الا، دوهم اما، دریم ها. لکه الا انهم هم السفهاء. حروف تنبیه دا وایي څه شته؟ حروف تنبیه دا هغه حروف دي چې د مخاطب متنبه او بیدارولو لپاره استعمالیږي. چې د مخاطب د بیدارولو لپاره څه کیږي؟ استعمالیږي. ویل چې حروف تنبیه دا 3 دي. الا، اما، ها. الا او اما دا دواړه په جمله اسمیه او فعلیه دواړو باندې داخليږي، دواړو باندې راځي. او اما چې دی دا عموما د قسم نه مخکې راځي،
لك ألا إنهم هم المفسدون أما والله لأنصرنه. او ها چې دا درې قسمه درې رقمه استعمالیږي. اول اسم اشاره باندې داخليږي لکه هذا هذه. دوهم ضمیر مرفوع باندې داخليږي لکه ها انتم. دریم په ندا کې د عین پس راځي لکه یا ایها الانسان. دا و دریم نمبر خبره چې د حروف غیر عامله او اولنې قسمو د غیر تعداد او مصداقات او لنډغوندې وضاحت. اول حروف تنبیه، اول قسم د حروف غیر عامله او څخه حروف تنبیه دی. وان سیاسو دا درې دي. اول الا و اما او اما وها او ها. اول الا ده، دوم اما او دریم ها. دوم حروف ایجاب وان ششست. څلورم نمبر خبره څه شوه؟ څلورم نمبر خبره وا د حروف غیر عامله و دوهم قسم. د دې دوهم قسم تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو علامه صاحب فرمای چې حروف غیر عامله او دوهم قسم چې حروف ایجاب دي دا شپږ دانې دي. څو دي؟ شپږ دانې دي. حروف ایجاب دې ته جواب هم ویل کېږي چې دا شپږ دانې دي. اول دی نعم، دوهم بلا، دریم اجل، څلورم ای، پنځم جیرې او شپږم ان. دا شپږ دانې دي. حروف ایجاب دا وایي څه شته؟ دا هغه حروف دي چې د یو کلام په جواب کې واقع کېږي، د یو کلام په جواب کې راځي. پوه شئ؟ دې ته څه ویل کېږي؟ حروف ایجاب. څلورم نمبر خبره هم زده کړله د حروف ایجاب تعداد او مصداقات. نو د تعداد درته ذکر کړه چې حروف ایجاب دا شپږ دي. مصداقات کم کم نعم، بلا، جل، ای او جیر او ان. نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. دوم حروف ایجاب، دوهم قسم د حروف غیر عامله او حروف ایجاب دی. وان شش او دا شپږ دانې دي. نعم اول نعم، و بلا او بلا، و اجل و اجل، و ای و ای او ای، و جیر او جیر، و ان او ان. سوم حروف تفسیر وان دوست. پنځم نمبر خبره څه شوه چې د حروف تفسیر تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. فرمای سوم حروف تفسیر. حروف تفسیر څو دي؟ نو علامه صاحب فرمای دو دي. څو دي؟ دوا. کم کم اول دی ای او دوهم دی ان. اول څه دی؟ ای. دوهم څه دی؟ ان. دا حروف تفسیر وایي څه ده؟ دا هغه حروف دي چې د یوې خبرې وضاحت لپاره راځي. چې د یو خبرې څه لپاره راځي؟ د وضاحت لپاره راځي. نو دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. سوم حروف تفسیر. دریم قسم د حروف غیر عامله او حروف تفسیر دی. وان دو سودا دو دی. ای اول ای و ان او ان کا قوله تعالی لک دا قول دا اللہ تعالی شو. نادیناه ایا ابراهیم. دلته دا ان چې دی دا څه دی؟ تفسیر او وضاحت دپاره دی. چهارم حروف مصدریه. شپږم نمبر خبره څه شوه؟ شپږم نمبر خبره وه د حروف مصدریه تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو دا شپږم نمبر اخرنۍ خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره. چهارم حروف مصدریه وانسی است. علامه صاحب فرمای حروف مصدریه دا چې دی درې دانې دي. اول ما دی، دوهم ان، دریم ان نه. پوه شوي؟ چهارم څلورم قسم د حروف غیر عامله او حروف مصدریه. حروف مصدریه دی وان سیاسه وغه درې دي. اول ما
وان او ان، وان او ان، ما وان، ما او ان در فعل روند دا په فعل داخلیږي. دا فعل به معنا مصدر باشد او فعل په معنا د مصدر سره ګرځوي. ما او ان دا په چا باندې داخلیږي؟ په فعل باندې داخلیږي او د دې فعل معنا دا په څه سره ګرځي؟ د فعل دا په معنا د مصدر سره ګرځي. فعل په معنا د چا ګرځي؟ مصدر سره. نو دا نننی سبق چې مشتمل په شپږ خبرو باندې. اول نمبر خبره د دریم فصل. په دریم فصل کې څه ذکر کیږي؟ د هغې تعین یې درته وکړه. دوهم نمبر خبره د حروف غیر عامله او اقسام یې درته ذکر کړه چې دا په څو قسمه باندې دي حروف غیر عامله. دریم نمبر خبره د حروف غیر عامله او د اولنی قسم چې حروف تنبیه دي د هغې تعداد او مصداقات درته ذکر کړه. څلورم نمبر خبره د حروف ایجاب تعداد او مصداقات درته ذکر کړه. پنځم نمبر خبره د حروف تفسیر تعداد او مصداقات ذکر کړه. شپږم نمبر خبره د څلورم قسم د حروف غیر عامله او تعداد او مصداقات درته ذکر کړه چې حروف تفسیر و.